کو د چا رشته نه کیږي یا د چا واده نه کیږي او هغه د سورة الممتحنه دا وظیفه شروع وکړي، انشاءالله په ورځ کې صرف 15 کرته کول دي. انشاءالله چې ښکلي ځای کې به ورته رشته هم میلاو شي. که چېرته کویدن یې کړې وي واده به یې زر تر زره وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن درته د سورة الممتحنه یو وظیفه هم 15 کرته کول دي. په کومې طریقې سره به یې کوو هغه طریقه درته ښیمه. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، که یو انسان داسې وي چې د هغه واده نه شوي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به هغو ته په نیک ځای کې رشته میلاو شي. که بې رشتې انسان وي، یعنې هغو ته رشته نه میلاویږي او هغه هم دا وظیفه شروع وکړي، انشاءالله چې په مناسب ځای کې به ورته زر تر زره هغو ته به رشته میلاو شي. یا که چېرته کې یو انسان دی جنۍ کړې ده، رشته ورته میلاو شوې ده، لیکن اوس د ده دومره وس نشته چې دا راولي او واده کړي، نو د واده دپاره چې رب العالمین درته غیبي اسباب برابر کړي، د هغې دپاره هم که د سورة الممتحنه دا وظیفه راونیسئ، نو انشاءالله د دې به ډېر زیات عجیب او غریب برکات او فواید سیکي. داسې ځای نه به ورته الله جل جلاله اسباب برابروي چې د دوی به په وهم فهم او ګمان کې هم نه تېرېږي. نو د رشتې د حصول دپاره لکه د بعضې خلکو دا قسمت بیخي بند شوی وي، کم ځای ته ځي نو د هغه ځای نه تش راځي، کم ځای ته ځي تش راځي، یعنې هغوی ته لور خور څوک هم نه ورکوي. یا یوه جنۍ ده او هغه هېڅوک یې نه خوښوي، یعنې د هغې رشته نه کېږي، په هېڅ شان کې نه کېږي. که چېرته یو کور والا راشي د هغې جنۍ د رشتې دپاره، نو سعی پکې راوځي او هغه جنۍ د هغوی خوښه نه شي. که دا وظیفه د هغې جنۍ دپاره هم راونیسئ، نو انشاءالله عن قریب به هغې ته هم په مناسب ځای کې رشته میلاو شي. که یو هلک دی او د هغو رشته نه کېږي، لکه بعض ځینې مخکې جنۍ والا راضي شي، خو هغوی پکې دغه شرط ولګوي چې یاره موږ به هلک ګورو. کله چې هلک وګوري نو هلک د هغوی ناخوښه شي، خوښ یې نه شي، دا هم د رشتې د بندش او رکاوټ یا صورت کېدلی شي. د دې دپاره هم تاسو د سورة الممتحنه دا وظیفه دا تاسو رانوی شئ. انشاءالله دغه بندش به رب العالمین زر تر زره اوار کړي او تاسو ته به رب العالمین په ښکلي او مناسب او په نیکبخته ځای کې به تاسو ته انشاءالله رشته میلاو شي زر تر زره. او که رشته یې کړې ده د واده وس نه کېږي، نو بس همدا وظیفه شروع کړه، زر تر زره به د انشاءالله چې واده هم وشي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایي اسانه ده. د هر فرض لمانځه نه پس به تاسو 15 ځله روزانه د اودس په حالت کې 15 ځله به سورة الممتحنه تلاوت کوئ. دغه شروع ده دا کوم چې تاسو ته په دغه سکرین باندې ښکاري، د شروع نه دغسې دی، او تقریبا چې یو ځل تاسو وایي، نو که ډېر زیات سلو یې وایي، نو تقریبا چې په 2 منټو کې دغه تلاوت کېږي، بلکې په 3 منټو کې کېږي. ټوټل به د ستاسو نه 10 منټه 15 منټه اخلي. د هر فرض لمانځونه پسې کوئ، خو دا ضروري نه ده چې څنګه د فرض لمونځ نه سلام واړئ او بیا دې کښېنئ دغه تلاوت وکړي. نه، چې کله د فرض لمانځه نه فارغ شي، خپل کارونه هر څه نه مکمل فارغ شي، نو د هغې نه پس په یو ځانله ځای کې کښېنه، د قبلې طرف ته مخ که او د اودس په حالت کې د سورة الممتحنه 15 ځله تلاوت کوه. او که څوک د هر فرض لمانځه نه پس نشي ویلی، نو بیا هغوی له پکار دی چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو ځانله ځای کې کښېني، د قبلې طرف ته مخ کړي او 15 شپېرې د سورة الممتحنه دغه تلاوت کوي او وظیفې کوي. انشاءالله عز وجل زر تر زره به دوی ته په نیک او مناسب ځای کې رشته میلاو شي، او که رشته یې کړي نو انشاءالله زر تر زره به واده وشي. نو محترمو، یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. دا وظیفه تاسو په خپله هم کولی شئ، بلکې د ستاسو ملګري وي، یاران او دوستان وي، هغوی ته هم دغه رنګ مسله وي، لکه څنګه چې دلته کې ذکر شوله، یعنې هغوی ته رشته نه میلاویږي، نو که دا وظیفه ورته وښوئ هغوی ته نه انشاءالله چې رشته ورته هم میلاو شي.
او دا وظیفه که تاسو په خپله کوئ هم اثر کوي، که بل ته ښیي هم اثر کوي. نو یا د چا رشته شوې ده هغو ته واده نه میلاویږي، د جنۍ کور والا هغه ناراض لري، یا د انسان انتهایي غریب دی، نو د هغې دپاره هم که دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله زر تر زره به تاسو ته رشته میلو شي. نو یو ډېره مبارکه وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.